پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو وروستیو بندیزونو له امله ممکن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر پاکستان ته ولېږدول شي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې پر ښځینه کارکوونکو بندیز زموږ کورنۍ موجوده باید ټول درناوی ورته وکړي. د طالبانو حکومتي ویان ذبیح الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر کار بندیز د دوی د کورنۍ ارزښت یوه موضوع ده چې ټول لوري باید ورته درناوی وکړي. طالب چارواکي وایي اسلامي امارت نه غواړي ملګرو ملتونو ته خنډونه ایجاد کړي، بلکې واضح کول یې غواړي چې دا د افغانستان یوه کورنۍ ارزښتي موضوع ده چې بل چاته هیڅ ستونزه نه جوړوي او باید ټول لوري ورته درناوی وکړي. دا لومړی ځل دی چې طالبان د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو له بندیز وروسته غبرګون ښیي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې ده چې حکومت یې ملګرو ملتونو ته نه خنډ کیږي او ترڅنګ یې ښاغلي مجاهد دا هم ویلي دي چې د بشري ناورین پړه په هغو لورو واچوي چې د طالبانو په حکومت یې بندیزونه لګولي دي.